نن سبا زموږ په ملک کې یو چغه چلیږي وي میرا جسم میری مرضی زما جسم زما مرضی تاسو ته دا پته شتي دا میرا جسم میری مرضی څه مطلب دی د دې لنډ تعریف دا دی زما جسم زما مرضی چې د کم سړي سره سملم او د کم سره نه سملم زما جسم زما مرضی چې کم ځای کې لغړه ګرځم او کم ځای کې کپړې اچومه زما جسم زما مرضی که د پلار قدر مې وکړو ښه ده که مې ونه کړو مانه به څوک تپوس نه کوي زما جسم زما مرضی که مې مخ پټ کړو ښه ده که مې پټ نه کړو ستا پکې څه کار دی زما جسم زما مرضی که د خاوند د عزت خیال مې وساتو جو ښه ده که مې له خیال ونه ساتو نو ته څوک یې زما نه تپوس کوې زما جسم زما مرضی چې د چا نه بچي راوړم او د چا نه راوړم زما جسم زما مرضی که شپه په دې کور کې تېروم او که شپه د یار سره تېروم دې مطلب ته لنډ تعریف یې دا دی مرضي خو دغې دپاره غواړي که نه ازادي خو دې دپاره غواړي عجیبه خبره ده وایي څه کې وایي موږ چې د زنانو حقوق غواړو داسې د غربت زمانه د غربت ګوره په عربۍ کې یو پښتو غربت دی د غریبۍ هغه نه غربت معنی څه یعنې حالات داسې ناشنا شوي دي دین ناشنا شو و چغې وایي د زنانه دپاره موږ حقوق غواړو نو وایي زما جسم زما مرضي وایي ته خو لږه راشه دا کومه چې دا چغې وایي او دا کم سړی چې دا چغې وایي لږ راشه چې زه خو دې پوه کړم چې زما دې شریعت چې زنانو له کوم حقوق ورکړي دي دا د ځمکې په دې مخ بل چا نه دي ورکړي شریعت خو د زنانو دومره خیال ساتلی دی وی دا زنانه څه سامان نه دی چې په بازار کې خرڅېږي چې څوک دې راځي هغه دې ورسره زنا کوي څوک دې راځي هغه دې ورله تصویران وباسي څوک دې راځي هغه دې ښکلوي څوک دې راځي هغه دې ورسره یارانې کوي نه نه شریعت وایي دا زنانه خو ډېر قدرمن انسان دی دا به په کور کې دننه وي دا به به پړده وي دې ته پردی سړی نشي کتی پردی سړی په دې لاس نشي ایښودی دې سره څوک زنا نشي کولی دې سره څوک یارانې نشي کولی دا څوک نشي شپه کولی دا څوک نشي بې عزته کولی سبحان الله وایي حق غواړو حق نور څه ته وایي زموږ په علاقو کې د مسلمانانو په علاقو کې خو چې زنانه د بازار په منځ کې روانې څوک ورته کتی نشي الله خیر ساتلی او لاړ شي د انګریزانو دې ملکونو ته زنانو څه حال دی سامان دی د خرڅېدو بس هغه ورځو پورې بازار شتي ریټې شتي چې داسې ځوانې یارانې دي او دوستانې دي او پیسې دي او عیش او عشرت دی او چې بوډۍ شي بیا ځان له یو سپی وري دا سره ژوند تېروي نه څوک خیال ساتي او نه څوک دې مخ ته ګوري او نه څوک دې ګونې ته ګوري زمونږ هغه چې بوډۍ شي یو ښه قدرمنه شي مور ته جوړه شي یو د خپو لاندې جنت شي زمونږ هغه چې لوري نو دومره قدرمنه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تربیت ولو که جنت ته به لاړ شي زمونږ هغه چې خوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تربیت ولو که جنت ته به لاړ شي زمونږ هغه چې ترور شي یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د مور په شان ده او زمونږ هغه چې ښځه شي یو الله وایي وعاشروهن بالمعروف په ښه طریقه به ورسره ژوند تېروئ په ښه طریقه به ورسره ژوند تېروي دا رښتې چې ته څه دې زړه کې راځي هغه شان ژوند تېرول زنانه څه څاروی نه دی نه نه الحمدلله شریعت بلکل دا خبره واضح کړې ده چې ښځه خاوند به څنګه ژوند تېروي ټولې خبرې دې دپاره دي چې د دې زنانه د عزت خیال وساتلی شي شریعت خو د هغې دومره خیال ساتلی دی چې دا د زنانه حق دی چې خپل شهوت څه کړي پوره کړي د خپل خاوند نه او دا مسله یې د ساتئ چې کله یو سړی د خپلې ښځې شهوت نشي پوره کولی نو دې ښځې سره حق شتي چې د دې خاوند نه ځان جدا کړي نور حق څه ته وایي یو سړی دی د ښځې حق نشي پوره کولی جنسي رغبت د هغې نشي پوره کولی او دا ښځه وایي چې د سره نه اوسېږم او محکمې ته مسله لاړی شي او قاضي ته لاړی شي سره دا حق شته چې واپس شي د خیال ساتلی شریعت ګوره شریعت د زنانه دومره خیال ساتلی دی چې د هغې د بدن مطابق مسلې بیانې کړي بدن یې کمزوره دی نو جهاد پې نشتي ګوره و اسلام زنانو له څه ورکړي دي راشه واوره زنانو له یې څه ورکړي بدن یې کمزوره دی نو جهاد پې نشتي بدن یې کمزوره دی نو داسې مزدوریانې پې نشتي لکه دا سړي چې کوي
بدني کمزور دی ذهني کمزور دی خفه کیږي زر ستړي کیږي زر غمجنه کیږي زر په جړه کیږي زر بیماریږي زر یو په کور کې دننه ناست وي ته وله مزدوري کوه که نه وایي موږ چې د زنانو حقوق غواړو دې ته نور څه حق څه ته وایي خو دا حق دی که نه بلکې بعض راپاسې وي نه زنانو سره ظلم شوی دی ظلم څه ظلم دی یو خبره به راونیسي چې الله ولې نارینهو له حصه د زنانو نه زیاته ورکړې ده ښه دا هم د الله عدل او انصاف دی د ظلم نه یې الله چا سره چېرته ظلم نه کوي دا هم د الله عدل او انصاف دی ځکه چې دا نارینه خرچې ډېرې کوي د ده په ژوند کې مسلې ډېرې دي نو دی حقدار دی چې برخه ورته ډېره میلاو شي ښځه خو هسې هم د خاوند په ژوند کې کور تېرې خاوند په کور کې ژوند تېرې سي دومره غټه مسله ورته نشته وایي شریعت وایي چې په اسلام کې دري چې ښځه وها داسې نه دي ویلي چې ښځه وها چې بس زناورو په شانې وها نه خو هغه سړی په مسله نه دی پوه شوی ته اسلام بدنامې شریعت دا ویلي د ادب دپاره ویې وها خو د هغه وهلو دپاره هم حدود دي حدود دي حدود لکه علما څه په مسواک کې ووهه دا په کپړه یې داسې ووهه صرف دې دپاره چې دې ښځې ته پته ولګي چې خاوند څه دی غوسه دی دې دپاره بس دا نه چې ته دې سرمن واړوه لکه یو عالم خبره کوله وایي ما له مسله راله د ښځې او د خاوند کیس دا و چې ښځه وایي چې د خاوند ما ډېره وایي او په مخه مې وایي وایي هغه وایي چې ښه لکه وایي ته ولې دا ښځه وایي دا خو الله ویلي چې والی شي نو الله خو ویلي دی خو الله خو داسې نه دي ویلي وایي نه جي زه خو د علماو د قول مطابق او د دین مطابق لګیم په مسواک کې وهم زه خو زیاتی نه کوم حدیث کې شیخ بیا غلی شو چې مسواک وایي نو مسواک خو څوک دومره نه پوهېږي دا ښځې ورته ویې شیخ صاحب ته ته وایي چې دغه مسواک خو راوړه چې موږ یې وینو چې مسواک راوړو یو میټر داسې لخته وایي جي دغه مسواک دی علماو مسواک ذکر کړی دغه مسواک ورته ما نیولی نه شریعت حدود یې ښودي دي الحمدلله زنانه ته که ادب ښې د هغې بیا طریقه ده دا نه چې راولګوو چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه